چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه حضرت اسماعیل پزمکه باندې پروت دی. حضرت سارا هغه چې دا حضرت هاجره چې دا نو هغه ځای د صفا په غر ودرېږي نو چار چاپېره وګوري چې اوبه شته که نشته نو ورو ښکته روانه شي د مروه غر ته ځي چې هلته نه اوبه وګوري. اوس چې داسې روانه یي نو د زوی ته هم ګوري روان هم ده چې څوک ځناور را نه شي دا ماشوم رانه ونه خوري ځناور را نه شي د ماشوم ته تکلیف ورنه کي. نو دغه ځای کې چې تاسو د میلې نه خزرین وینئ دا شنه شنه راډونه چې بلي او دې ځای خلک منډې کي. دې ځای کې به زه یو نقطه درته ذکر کوم. په دغه ځای کې خلک منډه وایي که نه دا منډه ښځې وایي که سړي وایي؟ ښځې خو نه وایي که نه. ښځو له ولې ناجایز ده؟ دا سنت د چا دی؟ سنت خو د ښځې دی. پته پوهېږي یعنې دا منډه ښځې والې ده او په ښځو پابندي ده چې تاسو به منډه نه وهئ. سړي نه ده والې او په سړو باندې دا پکې یو نقطه ده. هغه دا چې په هغه وخت کې سکونه د غلطه کائنات کې رب لیدل او هاجرې منډې والې نو د پردې مسله پکې ونه. اوس د پردې باب دومره وسیع دی دومره زورور دی او دومره لکه باغې کې انهما دغه داغې څه پکار دی داغې دومره اهتمام پکار دی چې د پردې په باب کې په دغه ښځې منډه بند کړې ده. نو کومه ښځه چې دلته په دې پارک کې په کرکټ کې بالینګ کوي څومره ناروا شو خیال کې مراد څومره ناروا شو. سړی که منډه وایي نو څه نه محسوسېږي دی چې منډه مو یا غسي یو چې پسه چې منډه وایي د بجلیګر مولوي صاحب جبې ته نه ځم خان کاکا پوهېږي که پوهېږي که خان کاکا پې پوهېږي. نو په دې وجه باندې زمونږ علماو په دې ښځو باندې د پردې باب دومره مضبوط کړی چې سنت د ښځې دی او منډه سړي وایي ښځه نه وایي. ښځه باندې پابندي ده په کار خو دا چې ښځو منډه والی. اوس دغه ځای کې د حضرت هاجره چې منډه وایي ولې منډه وایي؟ صرف په دې وجه باندې منډه وایي چې اسماعیل علیه السلام د سترګو پناه کېږي چې د دې یو غر نه ښکته کوزېږي دغه وخت دی د سترګو پناه نو هغه منډه کړي چې ځناور یې اوچت نه کړي بل غر ته چې په منډه خېږي نو چې څنګه هغه ځای ته ورسي چې دی ښکاري نو بیا په قلاره روان شي. دا صفا او مروه هغه زمونږ دپاره سنت ابراهیمي تر اوسه پورې روان دی. وغه اوس حضرت اسماعیل علیه السلام دې ځای پروت دی. ما خبره د مقام زمزم کوله. اوس الله تعالی ته چې څه منظورې کېږي آغا ما او تا ته الله څه وایي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تنظم آیات ده. الله ما او تا ته وایي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. ته په ځمکه باندې اوږې والو سره تکبر کې مه ګرځه ځکه چې ته ځمکه نشي شلولی. خو چې الله غوښتل نو اسماعیل ورکوټه ماشوم دی او چې داسې خپې وواله نو د هغه په پونده باندې الله ځمکه وشلوله. د ځمکې نه اوبه راووتې خو دا اوبه دومره په زور کې وې چې حضرت هاجره ویرېده نو هغې ته سر ګیره تاو کړه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دې ګیره نه وې تاو کړې په ټول کائنات کې به زمزم خور شوی. دا زما او ستا بدقسمتي وه چې دې خوا یې را پرېنښودو. خو زمونږ د خلکو دې له الله ښه شی ځکه نه رالیږي. زمونږ کلي کې بدری ورته وایي نو دا داسې د صوابی نه راشي بونیر نه صوابی او صوابی ناسې پنجپیر او بیا په زیده را تېرېږي په کډي را تېرېږي. نو په دغه ځای کې امولي صاحب به وی چې د بدرۍ اوبې نه ایسکلي هغه نه مفسر نه جوړېږي. مه یاره دا مه وایه ټول غلي پکې د خلکو هغې کې خو ګټرې خلکو راکوزي کړي دي. موږ وایو چې د بدرۍ اوبې وڅکلې نو ګندګي ذهن ته لاړ هغه تفسیر نشي زده کولی. نو هلته خلکو دې ته هم ګټرې. پرون موږ د دریای سوات په دې کې ما هغه ملګرو ته ویې مې اوبه ترې لږې راواخلئ موږ سیند په غاړه روټۍ ته ناست وو نو مې اوبه راواخلئ دې سیند نه ویره دې ته بره خلکو لنډاکي کړي د هغې نه بره په دې کې خلکو دې ته ګټرې را پرېښي دي نو په موږ له خوند نه راکوي چې دې اوبه راوالو. اوس ته اوبو ته وګوره شفافې او زمونږ خلکو هغې ته هم ګټرې را پرېښي دي.
نو دل الله مقام زمزم دل الله بزمزم را لېږه. خیال مو دی د باغې سره هم دا چل کو معاذ الله. اوس د حضرت هاجرې په ذهن کې الله راوستل ګیرې تاو کړه بس دا کویې پاتې شي اوبه پکې خوټ کېدې بهر نه راتوېدې اوبه شروع شو. اسماعیل علیه السلام هغه اوبه چالو وې قبیله جرهم کې چې د وادو کا اوبه چالو وې قیدار چې کله د قبیله سربراش اوبه چالو وې قبیله جرهم چې لږه موده تېره شوه په بنو اسماعیل باندې حمله وکړه اگر چې د هغه خرګنی وه په ده باندې حمله وکړه او مکې ته واغسته او ظلم و ستم په مکه کې چالو کړ. د اسماعیل علیه السلام اولاد بر غرونو ته وختو اول ته دیره شو دې ځای کې چې و د جرهم د هغې په جرهم کې د هغې حکومت چالو شو خو دې ظلم دومره ډېر کړ چې اقوام ورپسې د چار چاپېره نه راووتل. دې چې پوه شو چې د مکې مکرمې حکومت رانه په زور باندې بنو اسماعیل دوباره اخلي. بنو اسماعیل کې څوک و؟ عبدالمطلب پکې و، هاشم پکې و، قصی پکې و، کلاب پکې و، مره پکې و، لوی پکې و، فهر پکې و، عبد مناف پکې و. دا ټول په دې کې بنو اسماعیل کې را روانو. حکومت د دې راځي سرداری د دې راځي. جرهم والوي چې حکومت ختمېږي راشه چې نشانی ورله ختمه کړو. نو هغې دا چلو که چې رامنډې کړې وغه زمزم چې هغې مکمل بند که د پاسه پې خورې ګن بلا واچول هغې بند که خو په داسې اندازې بند که چې چاته پته هم نه لګېده چې زمزم کوم ځای و. نو په تاریخ هغه خلکو خو تاریخ نه و لیکلی چې هغې کې کتلي و چې دلته زمزم یې غیب که مودې پکې تېرېدې. عبدالمطلب زمانه راغله. عبدالمطلب د امام الانبیا نیکه دی او الله د محمد رسول الله یو ارهاس د پیدایش نه مخکې په طور د معجزې نه په طور د بنیاد ارهاس راښکاره کوي. نو خالق ارض و سما حضرت عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې وده دی ډډې والده او په دې کې په خوب کې ورله په سپینو جامو کې یو سړی راغی یا په خوب کې آواز راغی. آواز څه راغی؟ ورته وی احفر برا احفر برا. احفر د خدای ته وایي چې کنده جوړه کا په بره کې. نو هغه ورته وایي وما بره څه شی دی؟ بس هغه آواز هم ختم سړی هم غیب دی راویښ شو چار چاپېره ګوري چې اوس بره څه شی دی چې خدایي پکې شروع کړو. خبره مظنونه. نو دی وایي وما مظنونه. بیا دې هر څه غیب شي بیا سړی راویښ شي بیا چار چاپېره ګوري اوس پته نه لګي. بله شپه چې وده شو بله ورځ چې بیا ډډه وواله بیا په خوب کې راغلل چې احفر طیبه احفر طیبه. دی وایي وما طیبه طیبه څه شی دی ښکارې خو که راته زه خدایي شروع کړم. بیا د اواز غیب شي خوب ختم شو دی راویښ شو. چې راویښ شو په څلورمه ورځ باندې چې بیا سملاستو بیا خوب راغی آواز راغی غیبی آواز راغی هاتفی آواز راغی احفر زمزم. دی وایي وما زمزم څه شی دی؟ نو جواب ورکړی شو چې زمزم داسې اوبه دي چې منقطع کیږي نه ټول کائنات کې به خورېږي او د کائنات د خلکو دپاره به شفا وي دا به بندیږي نه. نو دته ځای مو ښولی شو چې دې ځای خدایي شروع کا. د مکې ټولو سردارانو ته وی اوس دې ځای تاسو د ارهاس ته ګورئ د مکې سردارانو ته وایي چې تاسو ټول ما سره شئ او موږ دا دغه شروع کوو خدایي شروع کوو. خلکو ته انکار وکړه چې موږ تا سره خدایي کې ملګرتیا نه کوو. د ده یو زوی او دغه وخت کې د هغه نوم حارث د امام الانبیا د ټولو نه مشر تره نوم سو حارث دغه حمزه بیا وروسته پیدا شوی د حالې د اولاد کې حمزه الله ورکړی دی. دا زما د پیغمبر رضایي رورم دی تریم دی خدا د عبدالمطلب په هغه لسم اولاد کې دی. بیا عبدالمطلب چې دی چې دو قتل چې یو حارث را سره دی او ټول ورځ اړم دی خدایي کوي اچانک په دې کې یو څه شیخ ښکاره شو او دی چغې کړې الله اکبر چې کلاوې که نو هغې کې الله زمزم راویستو. چې زمزم راووتو نو دی دغه وخت کې الله نه یو سوال کوي چې زما پروردګاره که ماله دې لس زامن راکړل نو یو به زه ستا په لاره کې قربانوم. دا نظر د دغه وخت کې منلی دې ته نظر ویلی شي نظر وجوبي. الله که تا ماله اوس په دغې باس جدا دی چې آیا د نظر حیثیت سره او نظر به په کوم نوم کیږي څنګه به کیږي. که نظر لغیر الله وي بیا شرک دی که نظر د پاره د الله وي نو بیا کلک د ایمان دی. که تاسو خیال کړی وي په دې
دغه کې د ټانک اډه چې دا په دغه کې صابر بابا مزار دی. موږ په تبلیغ کې تشکیل شو، موږ هلته تللو، د قوم جګړه وه، قوم نیم دی خوا دی نیم دی خوا دی. نیم قوم وایي چې د صابر بابا دا مزار چې دی دلته قرباني کول د ده په نوم باندې دا جایز دی، نیم قوم ورته وایي چې دا حرام دی. موږ تبلیغیان تللو نو دواړه قومه را باندې شریک شو، دواړه قومه په موږ باندې اتفاق یې وکړ په هغه زمانه کې په 2003 کې وی چې تاسو څه فیصله وکړه هغه به موږ ته منظور. نو ما ورته ویم یو کار به وکړو، ټول کېناستل، ما ورته ویم جی دا قرباني دې ځای کې جایز ده. چې دا مې ووی نو چې کوم وی چې د صابر بابا مزار کې ډېر سرکي شو، نو ورپسې مې وی چې په نوم د الله باندې په نوم د صابر بابا نه. چې دا مې ورسره ووی نو هغه بل طرف والا خوشحاله شو، نو دواړه طرفه الله خوشحاله کړه، نو قرباني وکړه په هغه مزار سره، خو په نوم د الله یې وکړه. نو خیرات یې چې وکړه د هغې ثواب یې هغه مړي ته وبخښه چې کوم ولي د الله تعالی اوس هغه به الله تعالی مې ولي و نو په هغه وخت کې ورله مونږ دا فیصله کړې وه. نو زه تاسو ته دا وایم چې په دغه وخت کې عبدالمطلب چې داسې وخت کې زمزم جوړ کړ، نو دا بغض خو ډېر پلیت شی دی. بغض پلیت بغض وای څه شی دی؟ ډېر ناروا شی دی. انسان دې حد ته وباسي چې مسلمان ورور یې قتل شي نو هم پې دې مټیایي په هغې باندې ویشي. بغض دومره پلیت شی دی، دومره خطرناک شی دی حسد. الله دې ته موږ ټول مسلمانان محفوظ وساتي. اوس په هغې نظایر نه پیش کوم دلته. په دې ما بل ورځ یو څلور جمعې مخکې تفصیلي یوه نیمه ګنټه خبره کړې ده، که ستاسو یاد وي نظایرو سره. خیر خلکو بغض پیدا شي چې اوس عبدالمطلب ته وګوره، کندې وکړه هلته زمزم راووتو، نو خلکو به د شپې څه چل کو چې ته به اوبه راغلې، خلکو به د شپې هغه روان ډېر زیات خفه و چې زه سردار یم، زه خلکو ته دا اعلان کوم. په دې کې بیا الله تعالی ورته په زړه کې واچول، یا خوب کې و یا دغسې واچول. نو داسې چل وکړو، سهار اعلان وکړو چې دا زمزم ما دې قوم ته د څکلو دپاره وقف کړی دی، او د څکلو نه علاوه که چا دې ته څه نقصان ورسو د هغې اجازت زما د طرفه دې قوم ته نشته، چونکې دی بیت الله متولی مو. اوس چې څوک به د زمزم خوا ته لاړل او د زمزم اوبه به یې په ځان واچولې، یا به پکې اودسونه یار سي چې هغه زمانې سره کول، یا به پکې چا د لامبلو کوشش وکړه په هغه به دانې راوختې. خلک ویرېدل چې یاره زمزم کې به بیا روانې نه کوو، او بیا به خلکو زمزم صرف د پاره د څکلو د شفا د پاره په طور تبرک دا به استعمالول. نو زمزم په دغه وخت کې پاتې شو. نو دا زما د پیغمبر ارهاس و چې د هغه راتګ و د عبدالمطلب په اولاد کې الله ورله زمزم ورښکاره کړو. اوس زمزم چې کله راښکاره شو نو حضرت عبدالمطلب د هغې نه بعد اوس زوی چې دی نو دی د 18 کالو شو. راجح قول چې کوم دی علامه سیوطي وغیره چې راغستی دی، نو د حضرت عبدالله وفات د 18 کالو په عمر کې شوی دی. هسې 25 کالو قول هم شته، د 13 قول هم شته، د 23 هم شته، لیکن ما تاسو ته راجح قول وایي کوم چې علامه سیوطي، مولانا ادریس کاملوي، لوی اکابرو چې کوم راغستی دی، نو 18 کالو عمر کې د عبدالله وفات شوی دی. نو د عبدالله وادلې چې کله عبدالله روان که دغه وخت کې د عمر یا 18 کاله دی یا 14 کاله دی. عبدالمطلب حالې سره خپله نکاح وتړله او آمینې سره د ده نکاح وتړله. چې نکاح یې وتړله نو دې نکاح له چې کله دی روان و نو په لاره کې یو چینی ده، د هغې نوم دی فاطمه بنت عبدالله یا فاطمه بنت فهر، یو چینی وه. ما نه نوم کېدی شي غلط نوم فاطمه و، خو نور ورپسې چې د پلار نوم یې څه و دې نه کېدی شي ما نه خطا کېږي. چې دغلته روان و په لاره دې چینی چې کله عبدالله ولیدو. عبدالله څوک دی؟ نو محمد رسول الله پلار دی، د امام الانبیاء والد صاحب دی. اگر چې امام الانبیاء لیدلی نه دی خپل پلار، هغه خبرې د زر اعظم چې په لاره باندې دی روان دي، عبدالمطلب سره په قافله کې دیم روان دی، سردار روان دی، سردار سره زوی روان دی. دغه جنې فاطمه بنت فهر ده یا فاطمه بنت عبدالله د دې چې څنګه داسې وکتل نو زر یې دته آواز وکوي لږ راشه. دا جنې یهودیه وه، دا جنې یهودیه وه او دام د سردار لور وه. دی ورله آواز ورکړه چې هغه راغی، ورته وی 100 خان درله درکومه
100 اوخان درله در کومه او زما حاجت پوره کا. عبدالله ورته وی دا حرام دی. دغه وخت کې اشعار ویلو ادریس نلوی رحمه الله راغستی دي دا کار حرام دی او زه حرام نه کومه او زما الله چې دی چې څوک حرام نه کوي حلالو طرف ته راځي نو دین هم ورله ښایسته کوي دنیا هم ورله ښایسته کوي. چې دا خبره عبدالله وکړه دی لاړل چې د نکاح وکړه 3 ورځې هلته تېرې کړې او د هلته نه واپس دی را روان شو. بیا قافله مکې ته را روانه ده. مکې ته راغلل چې مکې ته را روان دي په لاره دغه جینۍ بیا میلاو شو. عبدالله ته آواز وکړو وی چېرته تللی وې؟ وی دغسې فلانکي کلي ته تللی وم. هلته دې وی څه وکړو؟ وی هلته ما واده وکړه او 3 ورځې مې تېرې کړې. هغې ورته وی زما دې د الله په ذات قسم یې که زه بدکاره ګناهګاره یم د ټولو خلکو نه تپوس وکړه خو ما د تورات او د نورو آسماني کتابونو مطالعه چې کړې وه هغې کې ما ته د تندي کومه رڼا چې ښکاره شوې وه هغه رڼا د نور نبوت ستا په تندي کې ما لیدلې وه. نو ما وی که دغه نور نبوت الله ما ته منتقل کړ نو زه به ډېر عظمتونو والا ښځه جوړه شم. خیال مو دې خبرې ته دا مرحاس دی. ورته وی اوس هغه نور نبوت نشته نو معلومیږي دا چې د بني اسرائیلو نه الله نبوت واغسته بل قوم له ورکړو. بني اسرائیل نه دا نبوت په دې انداز الله اغسته دی او قریشو له ورکړی دی. کله چې دی راغی واپس او بیا یو میاشت بعد د شام سفر ل روان شو نو چې د سفر نه واپس راتلل نو په مدینه منوره کې د عبدالله نکاح نه وه. په دغه نکاح نه کې دی پاتې شو قافله واپس چونکې هغه زمانه کې دا 1500 یا 450 میله سفر زوړ شاهراه باندې اوس هم چې څوک ځي اوس خو نوې شاهراه دی مونږ په زوړ شاهراه سفر کړی دی. هغه هم د ما والد صاحب چونکې راته ووایي د عبدالله بن عمر د یو روایت مطابق د اتو مناظرو د بخاري روایت چې کوم دی هغې مطابق مونږ په هغه شاهراه سفر کړو. په دغه شاهراه باندې تقریبا 450 میله نو دا چې په اسیا بوخ باندې کېږي نو دمم پکې کېږي نو په دې باندې میاشت لګي. چې دې دلته مکې ته راورسېد نو عبدالمطلب زروي عبدالله څه شو عبدالله څه شو خو د عبدالله د پیدایش واقعه خو ټولو ته یاده ده نو زه یې نه کومه. 10 زامن الله ورکړي د هغه نظر مطابق 10 پکې عبدالله و. اوس د وی چې کم یو به زه د الله لاره کې وقف کوم او ذبح کوم به نو چې کله قرعه به واچوله ټاس به واچو هغه به د عبدالله په نوم راووته. پوپیانې چې کومې وې تروريانې هغې ورته وې مونږ دې نه پرېږدو د ده خویندې چې کومې مونږ خو دې نه پرېږدو دی به ولې حلالې. عبدالمطلب به وی نظر دی هغې وی یو طرف ته دی که یو طرف ته 10 اوښان چې کوم فدیه ده هغه وخت کې فدیه 10 اوښان اوس 100 اوښان دي فدیه 10 اوښان. بیګا ما سره کسان راغلي نو یو کس یو مولوي صاحب سهار مونځ راتلو نو په چړو یې والو مولوي صاحب سهار مونځ راتلو نو په چړو یې والو. ما بل ورځ مونږ چکوال کې ایلیټ فورس او پولیس او ډېرې محکمې زموږ نه تاو شوې د ګاډي نه شپې 12 بجې مونږ ټوبه ټیکسیم ته روان نو ما هغې ته وې ما ته وې تاسو او وسله او دا خدا چل دی ما ورته هېڅ چل نه دی دا ملګري ما سره ومه هېڅ چل نه دی. نن سبا چې ګوري نو مولا په ټارګټ کلینګ کې خلکو په سر ویشتي تاسو ګورئ که بم کې ښودلی شوی دی عالم ته ږدي که ولي عالم ولي په کراچۍ کې ګوره هر سحر یا هر ماښام आवाज براشي. بلوچستان کې به آواز راشي څه چلو شو باجوړ کې به آواز راشي باجوړ کې به آواز راشي څه چلو شو عالم یې وویشته. پېښور کې به آواز راشي څه چلو شو عالم چې دی سحر مونځ له روانو مولانا حق نواز سحر مانځه له روانو پېښور کې په شب قدر کې په لاره کې وویشتو. نو چې هر ځای کې आवाज اوري عالم سحر مونځ له روانو هغې وویشتو. نو ما ورته مې دغه چل دی نو زمونږ مجبوري ده. بیا وی چې مونږ در سره تر انټرچینج پورې ځو ګاډې در سره لیږو. مې ستاسو ما ورته دغسې وویل مې ستاسو د نو د تلو نه ماله به نه تلل بهتري زه بیا هم ټارګټ کېږم چې زه ځان له ورشم به زه په اسانه تلی شم ما نه به لاره څوک پېژندی شي او نه مې پته لګي زه به ځم. بهرحال مونږ ته بیا رخصت شو هغې مافی مو غوښتې او ډېر هغه شو. بیا خیر ما ټول تاڼې والا کیم نول زما دا ملګري ګواه دي دا نجم الاسلام مولوي صاحب و تاسو وایي که نه را سره عبدالاحد مولوي صاحب هم ما هغه تاڼې والا ټول کینول ټول ناست وو.
ما ورته وې مې دا راته ووایي چې تاسو قادیانې پیژنئ؟ وې نه مونږ خو نه پوهېږو چې دا څه دي. قادیانانو کتابونه را سره ګاډي کې پراته دي، دا مې ورپسې راواغېستل، یو حواله مې ورته اردو ژبه کې خوله. هغه چې کوم یې چې و هغه وایي زما 47 سال عمر دی، 26 سال ما نوکري وکړه، زما د الله په ذات قسم یې که زه دې خبرو نه خبر وم. هغه فورسز ورسره ټول راغونډ شو، مونږ ته وایي مونږ سره ایثار شي، دا ستاسو ودرولو کې خو ډېر خیر و. مې خیر پکې و، مونږ له وخت ضایع کړه، خو زمونږ پکې اوس دا خیر دی چې مونږ تاسو په دې عقایدو پوه کړو. او قسم یې راته وخوړو، ټولو بیت وکړو چې مونږ به د نن نه بعد د دې ذریت د پلیت قادیاني خلاف به مونږ ستاسو دستو بازویو کار به کوو. ما دې ملګرو ته مې الله دې زه مونږ له برې راکړو، ځکه چې کوم مردار زما د پیغمبر دشمن دی، زما به هغه سره دشمني وي، دا به زما ایمان وي. اوس چې کله قرعه اچېږي په نوم د عبدالله راوځي، لسو خانو نه خویندو وې نه وې، شلو خان کا 2 فدیې کا، په 2 فدیو کې نوم د عبدالله راووته، ورپسې 13 خان کړه، بیا نوم د عبدالله راووت، 40 خان کړه، بیا نوم د عبدالله. چې اوخان یې سل کړه نو نوم د اوخانو راووته، نو اوخان یې سل حلال کړل او عبدالله بچ شو. نو د هغه وخت نه فدیه 100 خان شو، او هغه فدیه 100 خان اوسم زما په عدالت کې ده، زما په شریعت کې ده، ځکه چې دا ارهاس د جناب محمد رسول الله. ټول وایي صلی الله نمړ سم په مینه وایي صلی الله. تاسو له الله غ پیغمبر درکړی دی چې دراتلو نه مخکې زندګي ډیره محفوظه ده، راتلو نه بعد خو بل شان ده. اوس عبدالله چې په مدینه منورې ته را رسېدلی دی، هلته بیمار شوی دی، پاتې شوی دی. قافله راغله، عبدالمطلب زر ورپسې روان شي، ترې ورپسې ولېږه، نور کسان زر ورشي عبدالله راولي. چې هغوی لاړل نو هغوی ورته وې میاشت سفر هغه شو، میاشت دا شو، وی عبدالله خو څو ورځې مخکې وفات شو، او څو ورځې مخکې چې وفات شه د نابغې په کور کې عبدالله دا مونږ خښ کړی دی، د عبدالله بیا هلته قبر د نابغې په کور کې. نو امام الانبیاء لا دنیا ته نو راغلی او یتیم شو. د عبدالله نه په وراثت کې څه پاتې شو؟ لسو خان او یو څو بیزې وې، او یو وینځه وه چې د هغې نومو برکه، خو ام ایمن د هغې لقب و. د حدیثو کتابونو کې نوم برکت دی د هغې، او هسې چې دی نو د هغې ام ایمن به هغې ته ویلی شو، نو دا پاتې شوې وه. دغه ام ایمن چې و نو دا مکې ته راغله او آمینې سره شوه، ځکه چې دا د آمینې د وفات په وخت کې بیا موجوده وه. د برکې عجیبه انداز دی له الله ورکړی و چې دا هغه وخت هم موجوده وه، دې وخت هم موجوده وه، او دې له واده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کړو. او په کائنات کې که چرې چې کوم واقعات د حدیثو نه ثابت دي، د هغې مطابق په دنیا کې که چاته حوض کوثر ګوټ نصیب شوی دی، نو هغه برکې ته په کائنات کې نصیب شوی دی. خو هغه د هغه قول مطابق کوم روایت چې زه به روایت ذکر کوم، نور زه تحقیقا نشم ویلی چې دا دغه حوض کوثر و، خو روایت به ذکر کوم چې دې روایت کې داسې نو عام مفسرین و محدثین ویلي دي چې معلومیږي دا چې دا حوض کوثر و. خو هغه خبره بیا کوو انشاءالله چې وخت الله راکړي او موقع وي، ژوند وي، نو انشاءالله تعالی دا به کوو. خیر به هر حال زما عزیزانو، مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه سیرت باندې روان یو چې کوم د هغه زندګي و، خو مونږ مختصر انداز کې تاریخي انداز کې هغه روانه کړې ده. ما تېره جمعه هم تاسو ته ویلي وو چې د 12 بجو نه خپل ځای نیسئ او داسې مه کوئ چې لکه چې ټول تاسو دلته موجود یې، نو په دې تاریخ به صحیح روان شي. دا خو عوامو دپاره خبره ده، نو د مخکې نه راځئ، کوشش دا کوئ چې کم کسان نه وي. لکه نن هم جومات کې لږ غوندې کسان کم وو چې زه راغلم، او ما وی تاسو زما نه مخکې راځئ، زه ثوابی نه راځم، تاسو نږدې نږدې نه راځئ، تاسو ما نه مخکې کوشش کوئ چې راځئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پوه نه شوم په دې باندې حاجي نه د بجلی غلا چې څوک هم کوي، د بجلی غلا چې څوک هم کوي، نو د هغه چې ښکاروي چې چا تاسو ته ښکاروي، هغه پسې مونځ هم نه کېږي او هغه اذان ته هم مه پرېږدئ. ما بل ورور راته وایي موږ سولر هم لګولي دي، 40,000 بیل راغی، وایي څه به کوو؟ هېڅ به نه کوو، بس ناست به یو.
که غلا دې کوو خو د قوم نه غلا شو. مدرسې استاد راته وایي چې سولر هم لګېدلي دي چې دا د 150 روپۍ بل راغی او موږ ډېر احتیاط هم کوو. سولر هم لګېدلي ټول ورځ په سولر د بجلي موږ خو زیات څه لګوو نه، یو څو پکې او 150 بل بې دا خفي کوم یې نه. نو ما ورته وایي دا خو دې خفي کول نه شو، حکومت خفي کول نه شو. که د حکومت په خفي کولو و نو موږ به ډېر خوشحاله وو. دا خفي کول دا قوم دی. یو یونټ هم چې زه د چا پټ کم ما د ټول قوم نه پټ کړو. یو غلا داسي چې یو سړي د یو کس نه غلا وکړه، کېدی شي د زنکدن په وخت کې هغه وایي دنه مې دا غلا کړې دا شی وله ورکړه چې ته د ټولې دنیا نه غلا وکړې دا به د کوم ځای نه پوره کوې. خیال مو راغی؟ چېرې دا مه وایي. ما ته بل ورځ یو کس ټلیفون وکړ وایي چې دغه دی د دارالعلوم کراچۍ نه چې فتوا راغله اخلي ګوره فتوا یې بنور ټاون هم ورکړه چې د بجلۍ غلا چې دا جایز دی. مې مړه تهمت مه لګوه. کله تهمت ولګېد موږ تیرا ته تلو، فوجیانو ودرولو، هغه انډریم کوله. نو هغوی راته وایي چې د فلسطین نه جینکۍ چې وایي حق دارالعلوم حقانیې ته راغلي څوک ورسره واده کوي نو هغه کو مې خوله بند کړه مړه خوله بند کړه. و د بل چا ته ووایه نه وایي چې فوجیانو راته ویلي دي ظلم کوئ. مې داسې خبره کول چې زما او ستا بچی نه ده هغه، خو زما او ستا خور باره کې که چا دا ووایي چې دا حقانیې ته راغلې ده او چې څوک ورسره واده کوي را دي شي زه به یې برداشت کړم. فلسطین دا بچی چې هلته جنګ والې ده هلته پې بمبارۍ کېږي هغې باره کې زه دومره سپکه خبره کوم نو دا به لکه زما الله به برداشت کړي ما دپاره. نو چا هم فتوا دا نه ده ورکړې. چا ومه دا فتوا مې بجلی غلا مه کوئ. موږ ټول دی بجلی والي یو. پنجاب والا را نښه شو. مریم نواز جینۍ وه، جینۍ ده که مریم نواز خو جینۍ ده که 200 یونټ نه چې بره شي 14% یې ورته پکې معاف کړی دی. زه مسلم لیگ پارټۍ کې نه یم، تاسو ټولو ته پته ده، لیکن حق بیانول چې یو ښه کار شوی دی نو د خدای ظالمانو خو موږ هم پکې دغه 14% راولې نو څه ناڅه خو به د غریب کار وشي که چې 201 شي نو د غریب په ملا دی پسه چاړه ایښي د هغه په سټ باندې دا نه دي کېښودل پکار. کوم ریلیف چې بله صوبه ورکوي هغه ریلیف موږ له هم پکار دی چې راکړی شي. پکار دی که نه دی؟ ته موږ د صرف بس صحت کارډ راله په خوله کې ورکړي نو راته وایي صحت کارډ مې له جوړ کړی. نه، کوم ریلیف چې بله صوبه ورکولی شي هغه ریلیف دې صوبې له هم ورکړه، ځکه دا هم د پاکستان خلک دي، دا د پاکستان باشندگان دي، دا پښتانه، دا ټول پښتانه چې دا کشمیر دی آزاد کړی دی. په 1965 کې بمونه دې پښتنو ځان پسې تړلي وو. دا نن زمانه چې دی دهشتګرد جوړ کړی دی، بس پښتون قوم دهشتګرد دی. دا څومره ظلم دی؟ ظلم نه دی؟ وایي ظلم دی که نه؟ پکار دی چې موږ له دغه ریلیف راکړي چې کوم دي ته میلاوي، دا زموږ حق دی. او وزیر اعلی چې کله په دې توربیله ورځي او سوچ ورته باندی مونږ ته د اعلان وکړي چې ورسره لا نړو نو مونږ ته د بې غیرته وایي، خو سوچ به دی باندی د ده لاس کې اختیار دی. که مونږ یې بندو مونږ ته دهشتګرد وایي. او ته خو د حکومت مشر یې، حکومت ستا لاس کې دی، پولیس ستا لاس کې دی، دا هر څه ستا لاس کې. ته ورشه سوچ بند کا، مونږ در سره ودرېږو. ټیک مې ووایي نه مړه تیز ووایي ټیک مې ووایي. مونږ دې په ملکنډه خوا دې خوا کړو او د توربیلې بجلي رانه خلکو وړه چې په ایشیا کې د ټولو نه لوی ډیم چې دی موږ سره دی، په ټول ورلډ کې 4 نمبر ډیم چې دی هغه موږ سره دی. او موږ د شپې دا ماشي داسې وچي چې داسې موچي چې که نه چې د ماشي دا سویلا بل شانې سړی وایي که نه بس چېرته چا د زهر ستن راله وواله. نو دا په کار دی چې د غریب دپاره دا ظلم ختم شي. او دام په کار دی چې کشمیر کې د په 2 روپۍ یونټ کو نو زمونږ خو حق دی 100 کیلومیټر د توربیلې سره چې دا حق دی د فری بجلی. تا مونږ سره 100 کاله معاهده په دې باندې کړې ده، مونږ د هغه بجلي اوس هم د نورو نه په ډبل باندې میلاویږي، نو ظلم نه دی. درېیمه خبره ده چې کوم خلک غلا کوي، د غلا والا سرچارج په ما ولې راځي؟ محکمې والا ته ما ته حواله که چې زه دا اعلان وکړم چې د وابډې د یو وړوکي غوندې د کلرک نه واخلي تر اخري افسره پورې که یو یونټ په یو دغه باندې هغه دې ته څه وایي د بجلۍ هغه شی سي
فیډر که فیډر باندې یو یونټ مې زیات ولید او قوم نه خرج کړي د بیل کې نه ټول بزوړاندوم 15 لک روپے جرمانه وي لس کاله قید وي ته ګوره چې چا غلا وکړه څوک به وکړي غلا او پاکستان سره غور سیستم شته کنه زه دې ځای ناستم ته ناستې زمونږ محکمو ته دا معلومه ده چې کم ځای کې ناستې نه ده معلومه وته مونږ چې خبرې کوو هغه دې اوري که نه اوري مونږ چې میسج کوو اوري یې که نه اوري هر څه کولی شي نو زه په لندن کې هم د دې مردانه لکو په ناټینګم کې هغه ما ته وایي زه لږ بازاره پورې ځم بازار ته لاړو چې واپس راغی لږ لیټ شو مې لیټ شو وی بجلي مې راوړه ما ورته ویل مې لکه بجلي خو لکه حسي شی نه دی چې تا راوړه هغه ما ته یو یو اس بي وښوله وی بازار کې مې 10 پونډو بجلي ختمه شو یو 10 پونډو مې راواغسته او په دې میټر کې هغه یو اس بي ورکړه وی دا بجلي ده چې دا 10 پونډه ختم شي نو زه به بیا دا یو اس بي یوسم بازار کې به راډکه کړم ولې زموږ ملک داسې نه شي کولی بیا به غلا وشي او افسران به څه کوي ټول غلي دي قسم دی مړه ووایي که نه په ایمان رښتیا ووایي ټول غله دي مونږ یې تباه کړو عجز چې دا غریب دا د خدای ځان غریبانانو خپل عقیده کلکه وساتئ دلته م خو والو خوړل خو چې هلته خو برید تاوه وکړه دلته مونږ والو خوړل هلته دې م تا سر ښکته کړي د کړو کې چرګې په شان غریبه تباه او بربادي غریبه ایمان دې مضبوط وساته دا ټول دا چې کوم دا بس لفظ مې په خوله راځي خو نه یې وایم بیا به تاسو وایي په منبر یو دا زمطلا کې به ټول جهنم ته ځي بیا په غلا کې به ځي د چا به غاړې ته پردی خره ځوړندی د چا به بوساړه ځوړندی غریبه د ځانو ساته عقیده دې ټیک کا انشاءالله د ډېرو افسرانو به چرګې دې ځای کې ځوړندي چرګه به خلکو نه به چرګه اخیستې یا به ځوړندی چاته به دې ګډورې ځوړندي تاسو د خدای ظالمانو غریبانانو خپل عقیده مضبوطه وساتئ دلته م والو خوړل خو هلته به جنت ته ځو انشاءالله د چا اراده جنت ته د تلو شته د بلا زامنو که د جنت په حورو مې درته باز شروع کړ که د دې بوډاګانو مې لاړې ونه بیولې نو ما ته بیا ووایي چې دروغ دي وي دی به لکه د فلاین کوچ تیز روانې دا بوډاګان که ته ورته چې بابا ستا خو خپو کار نه کوم یارو بابا ته خو هلته ټیک نه وي دی به درته وایي کمقله ګورې نه کوم شی روان دی خو که د جنت باس مې درته شروع الله دې ټولو ته نصیب کړي امین ووایي ظالمانو چې جنت ته لړې قسم د بجلی مجلیس به پکې هر څه به بل شاني بغض به پکې ني کینه به پکې ني دشمني طرفګاني به پکې ني دا به ني ګرمي ده که یخني ده که نورې هم به ته ښه بېغمه کلا او دغسې به روانې خوراک چې د کوم خوښ یې هغه خوره بیا دلته خو موږ له صابونو خولې روانې کړې د مولیانو نه علاوه مولیانو ټول چیلي وخوړل الله دې موږ او تاسو ټول جنت ته بوځي پروردگار عالم دې د جنت خوشحالۍ موږ ته نصیب کړي او الله دې د جناب محمد رسول الله داسې ووایي چې کائنات پې وجړه کوي جناب محمد رسول الله د هغه شفاعت دې الله موږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 14-15 ټولو ته یاد دی کومه میاشت کې نومبر کې په هغه ورځ به څه چلي دمادم ختم نبوت اجتماع به کوم ځای کې به زوړ عیدګاه کې شمسي روډ باندې کله به ماشاءالله یاره سم نر سړی ښه الله دې در باندې غریب مارکیټ ښایسته کړي دا ملګری وایي چې زما ضرور د اتوار په ورځ باندې میډیکل ټیسټ دی دعا ورته وکړئ چې الله ورته هغې کې کامیابي نصیب کړي الله دې ټولو ته کامیابي نصیب کړي پروردګار دې ټولو نه رضا شي او الله دې موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله